پر ظهور دی عدم هغه کس چې تر ټولو به آخر جنت ته داخليږي هغه کس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث کې فرمایي و یو کس به په دوزخ کې تک تور بای دوزخ لمبو به وهلی आवाज به وکړي چې یا الله زما د مخ د دوزخ د اور نه واړوه الله به ورته وفرمایي بنده بل څه خو به نه غواړې الله وایي نه غواړم نو غواړې به وایي الله نه غواړم وایي کله چې الله پاک د دې بنده د دوزخ نه مخ واړی بیا به دا بنده څه وایي انسان ډېر حریص دی یا ربي ای زما ربه ما نزدې که الی باب الجنه د جنت دروازې ته مې نزدې که نور به دنه څه نه غواړم الله والا فرمایي ای بنده ګورې تا مخکې مې ویلې چې زه به بیا نه غواړم بیا دې وغوښته الله بیا نه غواړم خو د جنت دروازې ته مې نږدې که چې کله یې نږدې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د جنت دا نعمتونه او خوندونه او لذتونه خلک چې په دې دروازو کې ګوري را ګوري سړی بیا ټینګ نشي سوی یا ربي ادخلني الجنه الله ما جنت ته داخل کا رسول الله مبارک فرمایي د الله رحم ته ګوره بنده ته ډېر حریص نه کې داخل شه جنت ته څومره نعمتونه چې هغه سکا وخوره ابو هريره سے فرمایي وذلك الرجل د هغه سړی دی آخر اهل الجنه چې اخیر په جنت ته داخليږي دخولا معنا داخليږي به اخیر په جنت ته الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته داخل کړي او د دوزخ نه دې الله مونږ او تاسو وساتي